پنځه دعاګانې الله نه رد کوي ښه پنځه دعاګانې الله قبلوي ښه یو دعوت المظلوم چې د چا سره ظلم وشي که نه او دله د څو پورې بدله اغستې نه ده د هغې پورې الله دعا قبلوي چې بدله والی به دعا نه قبلېږي ښه تا سره که ظلم وکړو تاله بدله اغستې نه ده او ته دعا غواړي دا دعا الله قبلوي د مظلوم دعا الله قبلوي یو علما وایي د حاجی صاحب دعا الله قبلوي چې حاجی حج له لاړ شي او دی لا روپس شوی نه دی د حج نه او دی دعا کوي الله یې دعا قبلوي د روپس کېدو پورې الله د حاجی دعا قبلوي چې حاجی صاحب دعا کوي الله یې قبلوي دریم علما وایي دعوت المجاهد چې مجاهد جهاد لتلې دی او فی سبیل الله جنگیږي سو پورې دې کور ته واپس راغلی نه دی د الله دعا قبلوي د الله دعا قبلوي سلورم احادیث مبارکو کې راځي دعوت المریض د مریض سړي الله دعا قبلوي دا بیمار ځان نه خبر نه دی دا بیمار چې ناجوړی او د بیماری په حالت کې چې سولا دی خشوي نه دی د الله دعا قبلوي او مریض بیماری کې تنگ شي ځان تخیری کوي اے مریضا دعوت المریض چې سو پورې بنده بیماری د بیماری په حالت کې دی د دعاګانې کوي الله دعا د مریض قبلي چې د بیماری په حالت کې دی او د دعاګانې واړي د مریض الله دعا قبلي ښه دا امتحان په الله راوستي دی دا بیماری په الله راوستي دی چې د بیماری کې دعا کوي الله قبلي پنځم نمبر چې کله سړی د یو مسلمان رور د پاره دعا غواړي او هغه په هغې ځای کې حاضر نه دا دعا الله قبلي ښه پیښې شه مونږ پیښې شه دعا کوو که د سړي جامې وباسو پیښه چې سړی بل مسلمان ته دعا کوي الله دا دعا قبلوي نبی علیہ السلام فرمایل وی په دې پنځو واړو دعاګانو کې د ټولو نه زر قبلېدونکې دعا هغه ده چې سړی د یو مسلمان دپاره پیښه وغواړي ښه مسلمان غایب دی ته وله لاس اوچت کې او دعا وله وغواړې هغه شته دی نه او ته ورله دعا وغواړې دا دعا الله ډېره زر قبلوي او یو فرشته ورسره آواز وکړي ولک بمثلن خدایه دلم داسې ورکړي دی چې بل له غواړي الله ته دله ورکړي ته په بل ښه ورځ خوښه وه الله به په تا ښه ورځ راولي